د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي د یاد وزارت محتسبینو ته په وینا کې ویلي چې د شخص له اجازې پرته یې د موبایل جیب او کور له څارلو ډډه وکړي. د تاجکستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي 2026 کال تر ډسمبر میاشتې پورې بشپړې او له مخې به یې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه پاکستان ته ورکړل شي. د کور او ښار جوړولو وزارت خبر ورکړی چې د هلمند ولایت په واشر ولسوالۍ کې په 15000 جریبه ځمکه د راستنېدونکو کډوالو لپاره نوی ښارګوټی جوړیږي. د ازبکستان د امنیت شورا د سرمنشي مرستیال عبدالعزیز کاملوف وایي چې هیواد به یې ملګرو ملتونو سره په همغږۍ په مناسب وخت کې افغان حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان د کراچۍ ښار مرکزی زندان د دیوال له ویجاړېدو وروسته شاوخوا 200 بندیان له دغه زندان څخه تښتېدلي او پولیس تر اوسه د 80 تنو د بیرته نیول کېدو خبر ورکوي. الجزیرې راپور ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې له حماس غورځنګ سره د بیګانۍ جګړې پر مهال د خپل وسلوال پوځ د غفعتي لیوه د 9مې قطعې د 3 عسکرو وژل کېدل تایید کړي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین جګړې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو په لړ کې روسیې د بشپړ اوربند په یوه یادښت کې له اوکراین غوښتي چې د ناټو له غړیتوب لاس واخلي.